الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. ګرانو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مونږ ان شاء الله غواړو چې د ویډیو د لارې نه ټولو اوریدونکو او لیدونکو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مفصل سیرت وړاندې کړو. نو لومړی درس چې موږ غواړو په هغې باندې بحث وکړو هغه د ټولو انبیاء علیه السلام خصوصا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اساسي صفات دي چې د دې صفاتو که یو هم په چا کې نه وي هغه پیغمبر نه دی. دا هغه صفات دي چې د هر پیغمبر دپاره لازمي او اساسي صفات بللی کېږي. د دې نه بغیر څوک پیغمبر کېدلی نه شي. د ټولو نه اول صفت د ټولو انبیاء او خصوصا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت دا دی چې هغه به معصوم وي. معصوم دا منه چې د هغه نه به ګناه نه کېږي. د بشریت په تقاضا باندې یا د بشریت د غوښتنو په اساس باندې که چیرې د پیغمبر په زړه کې یا د هغه په اراده کې او په نیت کې داسې یو خبره راشي چې هغه ګناه نو الله عز وجل هغه منې کوي، هغه نه پرېږدي ګناه کولو ته. یعنې د خپل الله پاک د ده په فطرت کې او د په سرشت کې داسې حالات او داسې خصوصیات ایښي دي چې هغه اصلا ګناه نه کوي. خو که بالفرض دا د بشریت تقاضا ده که کله هم ګناه ته بالفر اراده یا نیت وشي هسې ورته هغه وشي نو الله جل هغې ته نه پرېږدي. د هغې اصلي وجه دا ده چې که چېرته دی ګناه وکړي نو بیا خو به نور خلق هم همغه ګناهونه په دې دلیل کوي چې موږ پیغمبر دا کار کړی دی. نو ځکه انبیاء علیه السلام الله پاک معصوم پیدا کړي دي او د ګناه نه پاک دي، ګناه نه کوي. که بالفرض ګناه ترې نه کېږي نو الله پاک بیا نه پرېږدي، ځکه دا د خلکو دپاره حجت او دلیل دی. د پیغمبر هر کار چې کوم یو دی هغه شریعت دی. نو په شریعت کې خو بیا د غلطۍ گنجایش نشته. یو سړی چې خپله دروغ وایي بیا بل چا ته څنګه وایي چې ته دروغ مه وایه. یو سړی چې خپله خیانت کوي بیا بل ته څنګه وایي چې ته خیانت مه کوه. یو سړی چې خپله بدکاري کوي نو بل سړي ته بیا څنګه وایي چې ته بدکاري مه کوه. یو سړی چې خپله غلا کوي نو بل چا ته به څنګه وایي چې ته غلا مه کوه. دغسې دروغ، دغسې غیبت، دغسې نور څومره ګناهونه چې دي که چېرته یو سړی پیغمبري او دا کارونه کوي نو بیا خو امت هغه خلک چې د پیرو دي هغه هم داسې کارونه کوي. ځکه په هغه کتابونو کې چې تحریف شوي دي لکه تورات او انجیل په دې کې ډېرې خبرې د انبیا علیه السلام پسې داسې لیکلی شوي دي چې هغې نه یو عادي انسان هم شرم کوي چې هغه کار ترې نه وشي. دوی چون تحریف کړی په دې خاطر باندې. نو اولین صفت د انبیا علیه السلام ټولو او خصوصا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت دا دی چې هغه معصوم عن الخطا ګناه به ترې نه کېږي. که بالفرض څه ګناه ته اراده وشي نو الله پاک هغې ته نه پرېږدي. دا یو صفت شو، دې ته ویل کېږي معصومیت. او په دې باندې ټول امت اتفاق دی چې انبیا علیه السلام ټول د آدم علیه السلام نه ولې تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دا معصوم عن الخطا دي. دویم صفت د انبیا علیه السلام ټولو دا دی خصوصا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا به بشر وي. انسانانو ته چې کوم پیغمبر راځي یو خو رسول عام معنا ورکوي چې خپله ملایک هم رسولان دي. ځکه قرآن انسان کې بار بار تکرار راغلی دی چې جبریل علیه السلام هغه کس چې وحی راوړي هغه رسول په نامه یاد شوی دی. هغه دلته بحث مونږ سون د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دی. په دې خاطر باندې انسانانو ته چې کوم پیغمبر او رسول استازی را لیږل کېږي نو د هغه یو صفت لازمي دا دی چې هغه به بشري، هغه به نه پیری نه به ملایک وي نه به جنیاتو د جملې نه وي، بلکې هغه به د نور انسانانو په شان وي، د نور انسانانو په شان به پیدا شوی، د نور انسانانو په شان به شکل، قواره، خوراک، څښاک، څه ضروریات چې انسان لري دا به هم لري. نو یو صفت همدا دی چې دا به بشري.
که تاسو خیال قرآن عظیم شان چې کله تاسو لولئ مشرکینو ډیر وخت د اعتراض پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کولو چې ته خو پیغمبر نشي کېدی ځکه ته ملائکه نه یې، ته زموږ په شان خوراک خورې، زموږ په شان بازار ته ځې، زموږ په شان پلانکې کوې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې بالکل همداسې ده، انا بشر مثلکم، زه ستاسو په شان باندې په بشر یم، بشریت کې موږ او تاسو سره برابر یو. خو اصلي فرق دا دی چې ماته یوحا الی، ماته وحی کېږي. زما د نبوت امتیاز په تاسو کې دا دی، زه بشري صفات ټول لرم، څه ضرورت چې تاسو لازم لرم. زم په بازار کې ګرځم، غندري کوم، د خلکو سره کېنم، پاڅېږم، واده کوم، دغه ټول خوراک څښاک لباس دا ټول لرم. خو اصلي خبره پکې دا ده چې ما د نبوت مسله بیله د هغه دا ده چې ماته وحی کېږي، د وحی په اساس باندې زه تاسو نه په بشریت کې امتیاز لرم. نو دویم خبره دا چې انا بشر مثلکم. زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې دا فرض عین دی د بشریت منل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم بشریت منل. دا لکه څنګه چې لمونځ فرض دی، لکه څنګه چې روژه فرض دی، دغسې فرض دی. هر سړی به دې باندې اقرار کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر دی، نه نور دی، نه جن دی، نه پیری دی، نه ملائکت، نه بل دی، بلکې د نورو په شان باندې انسان دی. یو ځل نه، دوه ځل نه، بلکې لسګونو ځله په قرآن عظیم شان کې دا خبره تاکیدا بیان شوې ده چې انبیاء علیه السلام ټول او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خصوصي لحاظ، په ځانګړي لحاظ باندې د هغه بشریت ته ډیر زیات په دې باندې هغه تاکید شوی دی. نو دویم اساسي صفت د ټول انبیاء علیه السلام دا دی چې دا به بشري. او دې کې اصل خبره څه ده چې دا بشري؟ اصل وجه دا ده چې انبیاء علیه السلام انسانانو ته راځي، بشریت ته راځي. نو که بل فرض د بشر نه وي، د ملائکه یا پیری یا بل فرض نوري یا بل سي، نو بیا به خلک وایي چې ته خو زموږ په شان ضرورت نه لري، زندگی نه لري، خوراک نه خورې، څښاک نه خورې، دا کار نه کوي، دا نه کوي. نو ته خو به خامخا بس بیا به خلکو ته بانه پاتې شي، پیدا به شي چې ته خو پیغمبر یې، ته خو ملائکه یې، ته نور نه جوړ شوی، ته خو بشري تقاضا او غوښتنې نه لري، نو ځکه دا کارونه کوي. او موږ خو بشر یو، موږ خوراک لرو، څښاک لرو، لباس لرو، کور به لرو، زندگی به لرو، دا ټول ضرورت موږ دې ته مجبوري چې موږ څه کارونه داسې وکړو چې هغه ستا د قانون سره خلاف وي. نو ځکه الله عز وجل قرآن عظیم شان کې دې یادونه کړې که چېرته موږ بالفرض ملائکه د خلکو ته د پیغمبر او د استازي په حیث باندې رالیږلې وې، نو للبسنا ما علیهم یلبسون، نو موږ به هم دته هغه لباس او هغه شکل او هغه خاصیت ورکولو چې کوم یو دو سره دی. نو بیا به مثلا هماغه ملائکه چې دوی ته راتله، نو هغې به بیا بشري صفات پیدا کول. نو چې بشري صفات پیدا کول، نو بیا ضرورت یې ته څه ولې خپله بشر نه راځي، ځکه هغه به د دوی سره زندگی کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی په خلکو کې، دا ژوند تیرول په خلکو کې، دا خپله یو معجزه ده، دا خپل یو دلیل دی. قرآن عظیم شان کې دې یادونه شوې ده چې ګوره تا 40 کاله د دې خلکو په منځ کې تیر کړل، ستانه یو ذره قدرې چا خیانت، دروغ، بی حیايي داسې کار نه دی لیدلی چې چا در باندې اعتراض کړي. دا 40 کاله زندگی د ټولو خلکو په وړاندې پرته ده، او ټول لکه د لمر په شان روښانه او صفا او پاکه زندگی وه. نو دا بالکل د رسول الله صم دا خپله زندگی، دا د خپل وجود، دا د خپل مخ مبارک خپله دا خپله معجزه ده په دې حالت کې. نو ځکه انبیاء علیه السلام الله پاک رسولان بشریت رالیږلي دي چې دا بشري، او ځکه دوی ته دلیل بیا پاتې کېږي نه چې دا خو بشر نه دی، دا ملائکه ده، نو دی خو څه خاصیتونه نه لري، په دې خاطر موږ غلطیانې کېږي. نو دا دویم صفت او دا د موږ عقیده دا ده چې دا فرض دی، هر څوک باید په دې عقیده ولري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر دی، او د بشریت او د انسانیت د لارښوونې لپاره الله پاک جل جلاله رالیږلی ده. دریم صفت دا دی چې هغه به خیر خوایي. داسې څوک الله پاک د رسول او د پیغمبر په حیث را نه لیږي چې هغه د خلکو بدخوایي. ځکه دا خپله د پیغمبري او رسالت وظیفه چې کوم یو ده، دا د انسانانو دپاره د خیرخواهي خبره ده. دا دی چې هغه د دوزخ نه بچ شي، هغه د تکلیفونو نه بچ شي، هغه د مصیبتونو نه بچ شي. ځکه قرآن عظیم شان وایي چې عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. دا په تاسو په غم باندې ډیر خفه کیږي، تاسو په درد باندې خفه کیږي، تاسو په مشکلاتو باندې خفه کیږي، هغه ډیر رؤوف الرحیم دی، ډیر عدید دی، ډیر په تاسو باندې زوريږي. نو وجه دا ده چې پیغمبر ته الله پاک په فطرت کې، په سرش کې دا خبر اچولې چې داغه د ټوله زندګۍ کې د خبره به تنه ظاهره نشي، د خبره به تنه ښکاره نشي چې هغه د خلکو د خیر خوایي په خلاف، بلکې همیشه زندگی به د خلکو د خیر خوایي، همیشه به غواړي
وایي چې خلک خیر ته راوبولي او د هغوی آینده زندګي ښه شي، هغه لویه زندګي چې د دې ژوند نه بعد راځي او دغه زندګي چې دا لږه زندګي ده دا ټوله د خلکو داسې شي چې په هغې کې دوی ته تکلیف او مصیبت ونه رسېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې الله عز وجل د قرآن عظیم شان په 3 جدا صورتونو کې یو خاصې خبرې ته اشاره کړې ده. هغه دا ده چې ای زما رسوله، ما پیغمبره، ته د دې خلکو په کفر او په بېدینۍ او په دوزخ تللو ته دومره زیات خفه کېږې چې کیدای شي لعلک باخع نفسک الله یؤمن، ویل ته د دوی په غم کې، د دوی په دې خبره کې چې دا به خلک به دوزخ ته ځي، دغه کې به سوځي، نو ته دومره غمجن کېږې چې کیدای شي ته خپل نفس د لاسه ورکړې، یعنې د دې غم په نتیجه کې ته وفات شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په قرآن عظیم شان کې 3 ځله آیاتونه جدا جدا راغلي، په 3 سورتونو کې جدا جدا چې ته د دې خلکو غم مه کوه، دا خپله نه غواړي چې جنت ته لاړ شي، دا غواړي چې دوزخ ته لاړ شي، نو ته اوس دونه غم مه کوه، ستا دا وظیفه نه ده. اصل دې نه مطلب دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک په دې فطرت کې، په دې سرش کې داسې خاصیت او فطرت اچولی و چې دی به د خلکو په خیرخوا او د خلکو په غم کې به دردېدلو، د خلکو په غم باندې خفه کېدلو. نو ځکه الله پاک ورته وایي چې ګوره چې دا خلک انسانان ایمان نه راوړي، نو دا خو ستا ګناه نه ده، دا ستا هغه نه دی، کار نه دی، دا چې نه راوړي دوی خپل کار دی چې خپله سړی دوزخ ته ځي. یو ځای کې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما مثال داسې دی لکه یو دشته کې چې د شپې تیاره کې یو سړی اور ولګوي، رڼا جوړه کړي، نو رڼا ته بیا پتنګانو دا شیان حشرات منډې راوړي رڼا ته، او هر یو غواړي چې د اور ته ځان وغورځوي. نو زه وایي تاسې دغسې د دوزخ نه ساتم، خو ځینې وخت دا پتنګان او دا حشرات په انسان باندې غالب شي او ځان اور ته خطا کړي، نو زه څه وکړم چې تاسو خپله ځان اور ته غورځوئ؟ نو زما خیرخواهي او فطري خیرخواهي چې کوم یو ده هغه تاسو په خپلو اعمالو باندې، په خپلو کړو وړو باندې خرابه کوي او بس ایسته دوزخ ته ځان واچوئ. نو ځکه انبیا علیه السلام یو صفت دا دی. قرآن عظیم شان چې تاسو کله تلاوت کوئ د هر پیغمبر خبره چې راځي چې امت ته هغه دعوت وړاندې کوي، نو یو خبره دا کوي ورته انا لکم ناصح امین، زه د تاسو دپاره خیرخواه او امین انسان یم، یعنی همیشه د تاسو د خیرخواهي دپاره کار کوم. کله به زما نه داسې خبره تاسو وانه ورئ، نه به په عمل کې نه به په قول کې چې هغه ستاسو د خیرخواهي په خلاف وي. زه همیشه ستاسو خیرخواهي غواړم. هر پیغمبر قرآن عظیم شان چې تاسو ګورئ تاسو ته معلومیږي انا لکم ناصح امین، زه د تاسو دپاره ناصح ویل کېږي خیرخواه ته، او امین یم، د تاسو په هیڅ شي کې زه یو ذره قدر خیانت نه کوم. دغسې دا صفت دام دی چې زه په دې وحي کې او په رسالت کې هم خیانت نه کوم. نو دریم صفت د ټولو انبیا علیه السلام او خصوصا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت اساسی دا دی چې دی به ناصح یعنی خیرخواه به وي، او څوک چې خیرخواهي طبیعي خبره دا ده چې هغه همیشه د خلکو په خیر باندې کار کوي، کله هم داسې کار نه کوي چې خلکو ته په دنیا یا په آخرت کې زحمت شي. څلورم صفت د ټول انبیا علیه السلام او خصوصا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اساسی صفت او لازمی صفت دا ده چې هغه صادق او امین وي. دا دواړه صفتونه ډیر مهم دي پکې، ګرچې نور صفات هم وي، خو دا دوه صفات ځکه لازم دي چې دا د رسالت پورې مربوط دي، امین او رښتیا ګویه. صادق ځکه پیغمبر چې کلم د چا په خبرو کې دروغ راشي، نو اولین خبره دا چې هغه اعتماد او اعتبار د خلکو پې ورکېږي. دویمه خبره پکې دا چې کله دروغ راشي نو د دروغ په نتیجه کې دا اوس پته نه لګېږي چې دا خبره چې الله پاک دته کړې دا وایي دا به رښتیا یي که دروغ وي. تاسو داسې خلک به پېژنئ چې هغوی دروغجن دي، دروغ ډېر وایي، نو بیا د هغوی په ښه خبره باندې په صحیح خبره، یو خبره بالکل صحیح 100%، خو د چا یقین په دې خاطر باندې نه راځي ور باندې چې دا خو دا دروغجن دی. یو خو داسې خبره یي چې ټول خلک یې وایي، لکه اوس یو سړی وایي چې الله یو دی، نو که سړی ډېر دروغجن وي دا خبره ځکه مني چې خو دا خبره خو صحیح ده، نو دا د دروغ خبره نه ده. خو عام طور چې کوم خلک دروغجن خلک دي د هغوی په خلکو کې اعتماد او اعتبار ختمیږي. چې کله اعتماد او اعتبار ختم شو نو بیا د رسالت هغه خبره سوچه د منځه ځي. نو ځکه لازمي صفت د ټول انبیا علیه السلام دی چې دی به همیشه صادق، همیشه به رښتیا ګویي، په دې خپل ټول ژوند کې به یو دروغ خبره، یو غلطه خبره د خولې نه ونه وځي، ځکه دا مستقیما په رسالت باندې اثر کوي. الله پاک چې د پیغمبر په حیث رالیږلی دی او د دروغ پکې وایي، نو معنا خو دا شوه چې بس دا رسالت ټول سره غلط شو، ځکه چې دروغ پکې راغله نو دا اوس نه معلومیږي. که تاسو خیال یې دا پخواني کتابونه چې کوم یو تحریف شوي دي، تورات او انجیل او نور کتابونه، په هغې کې اوس دا سړی نشي پیدا کولی چې دې کې کومه خبره د الله پاک ده، کومه خبره د انبیا علیه السلام ده، کومه خبره د خلکو ده چې په زور یې پکې هغې کې ځای په ځای کړی دی او هغه یې تحریف پکې راوستی.
اصل غلطي په همدغه ځای کې راځي چې کله دروغ راشي د دروغ په نتیجه کې رسالت ته صدمه رسېږي، رسالت د منځه ځي، د پیغمبر هغه اعتماد اعتبار چې کوم په خلکو کې هغه ختمېږي. نو ځکه انبیا علیه السلام ته الله پاک یو صفت دا ورکړی چې دی به همیشه صادق. دویم صفت هم دی کې شریک امین دی. امین ځکه دی چې دی کې اصلي مسله ده که یو سړی د چا سره خیانت کوي نو چې خیانت یې وکړي د اعتبار ختمېږي. دویمه خبره دا ده که څوک خیانت کوي نو د خیانت په نتیجه کې خپل رسالت کې هم خیانت کوي. ځکه چې کله په د عادي انسانانو سره خیانت وکړي، د عادي انسانانو سره غلطي وکړه نو دا خو معلومیږي چې د په رسالت کې هم غلطي کوي. نو په دې خاطر باندې د هغه اعتماد او اعتبار ختمېږي، بلکې د رسالت خپل هغه مسله د منځه ځي او رسالت باندې انتقاد او هغه وړاندې کېږي. نو په دې خاطر باندې انبیا علیه السلام ته الله پاک دا دوه صفات خاص فطري لحاظ ورکړي چې هغه هم صادقي او هم امینی. په دې ټوله زندګۍ کې داسې به څوک ثابت نه کړي چې انبیا علیه السلام خصوصا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چا باندې یا دروغ ویلي یا د دروغ خبره چاته کړي یا د دروغ باندې کړی او دا چې یا د چا سره خیانت کړي، دا خبره بالکل نه ثابتېږي. دا څلورم صفت د ټولو انبیا علیه السلام دی چې ابا صادق او امین او دا په رسالت کې تر ټولو مهم صفت دی چې غیر دین رسالت باندې انتقاد واردېږي، انتقاد یې خلکو باور او اعتماد پې ختمېږي. پنځم صفت د ټولو انبیا علیه السلام خصوصا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت دا دی چې قول او فعل به سره یو شي. څه چې وایي په خوله باندې ابا په عمل کې پیاده کوي. داسې نه وي چې په خوله یو څه وایي او په زړه کې بل څه وي په عمل بل څه. نه، په خوله او عمل کې بالکل یو شانتواله. دا د ټول انبیا علیه السلام خصوصا د انبیا علیه السلام د سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم صفت دا دی چې قول عمل یو شی سره. داسې کلم نشي کېدلی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قول او عمل کې د سړی تضاد پیدا کړي، مخالفت پیدا کړي. او اصل خبره دا ده چې موږ او تاسو څوک په خبره یو وي په زړه کې بل څه عمل بل څه، دې ته موږ منافق وایو چې خبره یو څه کوي او عمل به بل څه کوي. نو بیا په دې خاطر باندې منافق سړی کله پیغمبر کې دی چې دا واضحه خبره ده. نو ځکه الله عزوجل دا صفت په انبیا علیه السلام کې ښه دی چې کومه خبره خلکو ته کوي هغه سی به عمل هم کوي، حتی د هغه خپل قول چې څومره خلکو ته کوي د هغې نه به اوله درجه عمل کوونکی د هغې مطابق هم دی. ځکه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خپله زندګۍ کې چې څومره خبره خلکو ته کړې د هغې نه په ډېر زیات خپله په هغې خبر باندې عمل کړی. ځکه خو د انبیا علیه السلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروان صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چې کوم یو هغوی به په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د یو ذرې قدر بې اعتباري نه لرل. هغه وجه دا وه چې څه یې ویل هغه عملي کول، په قول او په عمل کې کلم تضاد نه و. نو چې کله تضاد موجود نه وي نو طبیعي خبره ده د هغه پیروان چې کوم یو دي هغه په هغه باندې اعتماد کوي، په هغه باندې اعتبار کوي، د هغه په خبره باندې بالکل عمل کوي. ځکه هغه پوهېږي چې دا کومه خبره دی کوي د دې نه سر نه مخکې د عمل پې کوي. نو ځکه اعتبار او اعتماد زیاتېږي، خلک بیا هغې پیروي کوي، خلک د هغې مطابقت کوي، په هغه پسې همیشه رواني. ځکه چې په قول او عمل کې یو شانتوالی موجود دي. نو ځکه د انبیا علیه السلام پنځم صفت چې کوم یو دی هغه دا دی چې په قول او عمل کې به بالکل تضاد موجود نه وي، نقص به موجود نه وي. شپږم صفت د انبیا علیه السلام لازمي صفت دا دی چې هغه به د خپل رسالت په باره کې معامله کوونکی نه وي. د دې څه معنا ده؟ دا معنا چې داسې نه چې که څوک چې ورکړي چوکۍ یا پیسې یا مقام یا سره زر یا سپین زر یا ملکي یا خاني یا باچي یا وزارت یا صدارت یا بل څه ورته پیش کړي او د خپل رسالت او د خپل پیغمبر نه تیر شي. دا بالکل گنجایش نشته د انبیا علیه السلام په باره کې. دا د هغوی په تاریخ کې د هغوی په دا ټول هغه کې دا خبره بالکل نشته چې هغوی د چا سره سازش وکړي. تاسو که خیالي احادیثو ته مراجعه وکړئ، قرآن عظیم شان ته مراجعه وکړئ، په هغې کې بار بار دا خبره ذکر شوې ده په احادیثو کې او په قرآن عظیم شان کې چې کفارو او مشرکینو څو ځلې د مداهنت په نامه باندې د هغه په نامه باندې وړاندیز ورته وکړي چې ته داسې وکړه که تا د دې دعوت نه مطلب دا چې ته ملک شي یا خان شي یا سردار شي یا په دې دعوت باندې په اصطلاح سره مال او دولت لاس ته راوړي یا د کوم ښځې ته یا کوم چا ته هغه شوي یا مریض وي، ناروغ وي، کوم جن، کوم پیري، کوم سحر، جادو در باندې اثر کړی، نو موږ به د دې ټولو شیانو ذمهواري خلي. همدا نن نه سر ته د موږ سردار م ته د موږ باچا م تخت باچي درته جوړو، هر څه چې وایې موږ درته کوو. نو خو صرف ته ووایه څه خبره ده.
رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته ویل چې زه صرف الله پاک ستاسو د هدایت په خاطر، ستاسو د خیر په خاطر، ستاسو د ګټې په خاطر باندې را لېږلی، ما سره نور څه خبر نشته، نه ما سره د مال خبره شته، نه د دارایۍ شته، نه د پیسو شته، نه د مقام شته، نه د چوکۍ شته، نه زه مریض یم. الله پاک ما ته بالکل سالم او پوره صحت را کړی دی، په دې مسله کې څه نشته دی. نو ځکه قرآن عظیم شان بار بار د هغه یاد کړی دی چې ډېرو خلکو ورته وړاندیز وکړي. حدیثو کې راځي، امام ابن جریر الطبري رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې او په تاریخ کې دا خبره د کړې ده چې یو ځل د مشرکینو مشران غټان ابو جهل او عتبه او شیبه او دا نور چې څومره غټ مشران و، دا ټول یو ځل په حتیم کې یا په حجر اسماعیل کې راټول شوي د مازدیګر وخت و. امام احمد حنبل هم دا حدیث ښه مفصل را نقل کړی دی، وایي چې دوی ټول ناس و 13 کسان تقریبا غټان برابرېده. یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ولېږلو، ورته ویل چې دا وغواړئ د سره کینو، نن فیصله ورسره کوو چې هر شی دی غواړي ورسره منوي. نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو پیشنهاد یې ورته وکړ چې ګوره که دا ستا د دې دعوت نه مطلب دا چې ته مال غواړې، نو څومره مال چې غواړې صرف ووایې دومره مې پکار دی. که ته خاني غواړې، دا سر دی نن نه زموږ سردار او خاني، که ته باچي غواړې تخت و تاج او بیرغ درته جوړوو، او که چېرته بالفرض ته کومه ښځه دې په دې هغه کې خوښوي، نو خالي ووایه چې کوم یو ده، ته کورنۍ باندې لاس نه ټول مصارف موږ په غاړه اخلو. او که بالفرض ته مریض وې، ناروغه یې، سحر و جادو در باندې شوي، دا موږ په لاس اخلو، دا ټول شیان درته کوو، ته ووایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم زه الله پاک ستاسو د خیر او ستاسو د خیرخواهي او د ګټې دپاره رالیږلی یم. که تاسو دا ومنئ نو ستاسو د دنیا او د آخرت خیر دی، او که نه یې منئ زه به انتظار د دې خبرې وباسم چې الله پاک جل ماته څه حکم کوي. دې خبرې کې چې کله ناکام شو، یو ځل بیا مشرکینو ابو جهل د نور خلکو، عتبه بن ربیعه چې د پوه او هوښیار سړی و په دوی کې، هغه ته ورته ویلې چې ته ورشه او د ده سره خبره وکړه چې دی څه وایي. نو هغه چې کله راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کېناستو، هغه ته باقاعده دا خبره وړاندې کړه چې ګوره که ته مال غواړې مال درکوو، که سرداري غواړې سرداري درکوو، که پاچا کېدل غواړې پاچا کېدل درکوو، که مال غواړې چې څومره وایې هغونه درکوو، که بالفرض چېرته د ښځې خوښ یې موږ ته وایي مصارف موږ درکوو، او که چېرته ناروغه یا تکلیف درته پیدا شي، اعصاب دې خراب شي، موږ به دې دا یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم عتبه ته ورته ویل چې ګوره عتبه د ما خبرې واوره. نو بیا د حامیم سجدې څه آیاتونه د اول نه ځینې مفسرین وایي چې د 14 آیاته پورې تلاوت ورته وکړي، او چې کله دې خبرې ته ورسېدلو چې که تاسو دا خبره نه منئ نو د عادیانو سمودیانو په سرنوشت په اخته شئ. نو عتبه خپل لاس راواخیستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خولۍ کې چې بس نور وړاندې مه، نور جګ شو لاړو. او چې کله ابو جهل مشرکینو ته ورغی نو مخ کې تغییر راغلی او رنګ کې تغییر راغلی، نو هغوی ویل چې والله لکه چې سحر پې کړی. ورته ویل چې ګورئ زه یو خبره درته کوم، هغه خبره دا ده چې دا سړی خپل حال باندې پرېږدي، زه یقین او باور لرم دا سړی کامیابیږي، او د ده کامیابي ستاسو کامیابي ده، خو ستاسو کلیوال دی، ستاسو تربور دی، ستاسو خپل دی. نو که دی باچا شي، که دی د ټولو دنیا مشر شي، خو تاسو ته ګټه رسېږي، بل چا ته ګټه نه رسېږي. نو دا سړی په خپل حال پرېږدي. هغوی ویلې چې بس مونږ پوه شو چې دا ته ورغلې، دا مخ چې تغیر شوی، دا رنګ چې تغیر شوی، د دې نه معلومېږي چې تا باندې جادو کړی، تا باندې سحر کړی دی. نو خبرې ونه منله ظالمانو، مساسې بانې لټولې. نو ځکه انبیا علیه السلام ته داسې کله نشي کېدی چې څوک دې وړاندیز ورته وکړي چې بس دغه چوکۍ موقع به درکو، بس ته د دې رسالت نه تېر شه. دا کار کله هم نشي کېدلی د انبیا علیه السلام سره. قرآن عظیم شان کې غالبا سوره یونس کې د آیات راغلی دی چې مشرکینو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورته ویل چې ګوره دا څه شیان چې تا راوړي دي کې لږ څه تغییر راوله کړه، څه خبرې پکې لاندې باندې کړه، څه تغییر. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ما کان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زما شان نه دی، زما حیثیت نه دی، زما دا واک نه دی، دا زما اختیار نه دی چې زه دا کار وکړم چې زه دې په دې کې نبدل من تلقاء نفسي، چې زه د خپل خواهش د نفس د خواهش مطابق هغه تغییر کوم. دا کله کې دی شي زه الله پاک خو پیغمبر او رسول الله علیه کلم، دا اختیار دا واک دا زما شان نه دی چې دا کار دی وشي. زه چې ان اتبع الا ما يوحى الي، زه تابع د هغې خبرې چې کوم شی الله پاک ما ته وحی کې ما ته امر کوي. نو دې اختیار ما سره نشته چې زه د احکامو د شیان کوم. امام مسلم رحمت الله علیه د حضرت بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها یو روایت راخستی دی چې قبل پر تاسو ته داسې یو خبره څوک وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل رسالت نه یو خبره پټه کړې ده، یو یا یې نه ده ویلې خلکو ته ښکاره کړې نه ده بلکې پټه ساتلې ده، دې خبره باندې کله هم تاسو یقین ونه کوئ
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای ناخواسته یو خبره پټه ساتلی یې هغه ښکاره کړي نه یې خلکو ته رسولی نه بلکې حجة الوداع کې امام مسلم امام بخاري دواړو دا حدیث را نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې حجة الوداع کې عرفات کې دا آخري خطبه یې فرمایله هغه ډېره مشهوره خطبه ده په هغې کې یو خبره دا وه آخري خبره چې ټول صحابه کرام چې هلته موجود وو په یو روایت باندې 1,40,000 صحابه کرام چې د ټولو انسانانو نه د انبیاو نه وروسته بهتر خلک وو او په یو روایت کې 1,40,000 او 1,40,000 یاد شوي دي دومره صحابه کرام هلته موجود وو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله خطبه وفرمایله نو یو پوښتنه یې د خلکو نه وکړه د صحابه کرام نه چې آیا ما خپل رسالت او پیغمبري دا پوره کړې تاسو ته مې شیان درسولي که نه نو صحابه کرامو په یو اواز په یو خوله باندې ټول ورته وي چې یا رسول الله بالکل هغه څه چې حق و د هغې حق نه هم تا ډېر کار کړی دی یعنې څه چې د رسالت حق و هغه تا رسولی بلکې هغه دې په ډېره ښه طریقه په ډېره غوره طریقه موږ ته رسولی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خپله د شهادت ګوته داسې جګ کړه یا الله ته شاهد اوسې یا الله ته شاهد اوسې یا الله ته شاهد اوسې چې ما خپل رسالت رسولی دی نو دا خبره ده چې انبیاء علیه السلام د خپل رسالت په باره کې کلم د چا سره معامله نه کوي که په سر اره کېښودلی شي او د سر نه تر بیخه پورې دوه نیمه شي انبیاء علیه السلام کلم داسې نه کوي لکه زکریا علیه السلام په باره کې راځي په روایتو کې چې هغه باندې اره په سر کېښودله او دوه نیمه یې کېښودې خپل رسالت نه کلم تېر نه شو په مرۍ باندې چاړه ورته ایښې ده خو هغې نه دی تېر شوی نو ځکه انبیا علیه السلام ته چې څومره وړاندیزونه شوي که خواږه شوي دي او که ترخه شوي دي نه د خوږو پروا ساتلی نه د ترخو پروا ساتلی ځکه نو په حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ځل د مشرکینو مشران راغله او ورته ویې ویلې ابو طالب هم ناست و ابو طالب یې وډار کې چې که بل پرسته د وراره دي د دعوت نه منې کېږي نه موږ به تا م وژنو ستا وراره به م وژنو نو ابو طالب بیچاره وډار شو ویرېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم راوغوښتو ورته ویل چې وراره لږ په ځان هم رحم وکړه لږ په ما باندې هم رحم وکړه دا خلک راغلي و ما ته ډېرې غورې دربې وکړې چې زه وډار کړم نو که ته لږ سهولت راوړې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې فکر وکړي چې لکه چې ابو طالب هم د ما د مرستې نه او زما د کومک نه لاس اخلي نو ځکه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو طالب ته یو خبره وکړه اخري خبره ورته کلکه وکړه چې کاکا که دا خلک زما په ښي لاس کې لمر کېدي او په چپ لاس کې مې سپوږمۍ کېدي زه به دوه خبرې کوم یا به دا دعوت کامیابیږي دا کوم امر چې ما راوړی دا کوم شریعت چې ما راوړی دا به کامیابیږي او یا به په دې لاره کې زه په شهادت رسېږم دې نه درېیمه خبره بل نشته یا به کامیابیږي یا به زه شهید کېږم دې نه بله لار د مسالې نشته چې زه دا کار وکړم ځکه نو هغوی به بار بار دا خواهش رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وړاندې کولو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د انبیا علیه السلام صفت دا دی چې هغوی به مداهنت او سستی نه کوي او چا سره معامله نه کوي وم صفت د انبیاء علیه السلام لازمی صفت دا دی چې انبیاء علیه السلام به د خپل امت د خلکو نه د ټولو خلکو نه به ډېر عالم وي ډېر به ذهین وي ډېر به پوه وي ډېر به حاضر جواب وي وجه دا ده چې انبیاء علیه السلام الله پاک د انسانانو دپاره حجت او دلیل را لېږلی دی چې کله حجت او دلیل سست وي حجت او دلیل کمزوری نو بیا خو خبره خرابه ده نو ځکه انبیاء علیه السلام به الله پاک داسې علم ورکړی چې هغه د نورو ټولو خلکو نه زیات دي دا څومره خلک موجود دي د ده په امت کې د ټولو امتیانو د به علم زیات دي وجه دا ده یو خو دا چې د حجت دی او حجت کمزوری نه چلیږي هغه باید قوي دویمه خبره دا ده چې په دې امت کې به فیلسوفان وي پی ایچ ډي والا به وي متخصصین به وي سکالرشپان به وي غټه بلاګانې به پکې نو که بالفرض د دوی د قناعت دپاره پیغمبر جواب ورنشي کړی او د دوی علم د په علم کې دومره کمزورتیا موجود وي چې د فیلسوف او د سکالر او د بل چا جواب نشي ورکولی نو ته پوه شئ چې بیا خبره خرابېږي نو ځکه انبیا علیه السلام چې کوم یو دنیا ته الله پاک رالیږي نو هغوی ته د خپل طرف نه علم ورکوي که بالفرض داسې یو حالات راشي چې انبیا علیه السلام نه پوښتنه وشي او دی په هغې پوښتنه باندې د علم خو دومره زیات دی چې د هغې هېڅ امکان د ټولو شیانو نشته
نو که انبیا علیه السلام ته داسې سوال داسې مسله پېښه شي چې هغه په دې باندې علم نه رسېږي نو بالفور الله جل جلاله یا ورته وحی رالیږي جبریل علیه السلام یا د وحی نور انواع دي بالفرض القا ورته کوي دستي په زړه کې ورته هغه خبره اچوي بخاري او مسلم کې یو حدیث شریف راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته تشریف یوړو او په قبا کې و نو عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه چې هغه د یهودو حبر او عالم ډېر اوچت علم الله پاک د تور کړو یهودو غټ عالم و نو د خو د خپل کتابونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول صفات او لیدلی او هغه کتلی او هغه لوستی نو را روان شو چې خبر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اخر زمان قبا ته راغلی نو ورغه او خپل وای امام ترمذی دا برخه را نقل کړی ده ویلی عبدالله بن سلام وایي چې قسم په خدای چې کله ما رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک مخ باندې سترګې ولګېدې زه پوه شم چې دا دروغجن مخ نه دی بلکې دا صحیح او صادق انسان دی نو بیا چې کله ورغه هلته ورته کېناستو د خبرو موقع چې کله په لاس ورغله نو ورته ویل چې زه خبر شوم چې ته د نبوت دعوه کوې ته وایي چې زه نبی یم رسول الله صلی الله علیه وسلم او زه پیغمبر یم نو هغه ورته وایي چې زه 3 پوښتنې لرم که د دې پوښتنو ځواب دې راکړې نو ته رښتیا پیغمبر یې ځکه دا خبرې غیر د انبیا علیه السلام نه هیڅ څوک هم نه پوهېږي په دې باندې نو که د 3 سوالونو جواب دې راکړې نو بالکل ته پیغمبر امام بخاري امام مسلم دا حدیث را نقل کړی امام ترمذي هم را نقل کړی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې مهرباني پوښتنې دې وکړه نو اول پوښتنه د عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه دا چې د محشر په ورځ به دا خلک د محشر میدان ته څنګه راجمېږي د قیامت په ورځ څنګه به خلک راټولي پولیس به ورپسې فوج به ورسره څه بل به څنګه به کېږي دویمه پوښتنه دا وه چې په جنت کې چې کله اولین ځل جنتیان جنت ته داخل شي نو لومړی او اولین خوراک به څه او درېیمه خبره دا ورته وکړله چې کله چې ماشوم پیدا کېږي نو کله د مور مشابه کله د پلار مشابه دا مشابهتونه ولې پیدا کېږي او رښتیا خبره شي په هغې وخت کې دا شیان ښکاره نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په حدیث کې بخاري او مسلم چې روایت کړی دی هغه وایي الآن نزل جبریل اوس جبریل علیه السلام نازل شو او دا 3 وړ سوالونه جواب ما ته راوړلو ځکه دا داسې خبرې وي چې دې خبرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم علم نه رسېدلو نو الله پاک اتومات دستی په دستی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبریل علیه السلام راولېږلو او جواب یې ورکړی چې د محشر په ورځ به دا خلک د محشر میدان ته د قیامت په ورځ د اور په واسطه چې د خلکو انسانانو په اطراف کې به اور پیدا شي او د اور به حرکت کوي او بل پوهېږي به نه خلک به همداسې وړاندې ځي بالاخره چې د محشر میدان ته راجمع شي او لومړی خوراک د جنتیانو چې کله جنت ته داخل شي اولین ځل چې هر جنتي داخلېږي الله عزوجل به د مایع د زیګر یا د ینې کباب ورکوي د اولین خوراک دی چې دوی هغه ته به ننوځي ګېډې ته او درېیم سوال جواب دا چې کله د مور مشابه کله د پلار مشابه دا مشابهت ولې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ورته چې کله د پلار او به غالب شي نو بیا د پلار صفات پکې زیاتېږي او که د مور او به غالب شي نو د مور صفات پکې زیاتېږي او دا مسله اوس جینیټیک ثابته کړه مندل چې د جینیټیک د پلار په نامه یادېږي هغه دا ثابته کړې ده چې انسان کې جینونه دي دا جینونو کې بیا 2 قسمه دي یو غالب دی یو مغلوب دی نو دا غالب چې کوم یو وي د هغه صفات ظاهره کېږي او مغلوب چې کوم یو دی صفات نه ظاهره کېږي که تاسو خیال د الفاظ بالکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې واضح شوي دي چې غالب او مغلوب الفاظ راغلي او هغه الفاظ بلا خپل جینیټیک او ساينس نن ثابت کړ او هغه صفات یاد کړی دي نو دغه و صفات د ټول انبیاء علیه السلام عمومي دي اول صفت دا و چې معصوم وي دویم صفت دا و چې دا به بشري دا به نور نه ملائکه به نه پیری به نه او دریم خبره دا به چې دا به خیر خوای کله من بدخواني او څلورم صفت دا و چې دا به امین او صادق او پنځم صفت دا و چې د قول او عمل سره یو شانتي او شپږم صفت دا و چې دا به خپل رسالت په معامله کې د چا سره معامله نه کوي د رسالت په اړه کې کله هم د رسالت دی وی خبرې نه تیریږي او نه به تغییر پکې راوړي او وم صفت دا و چې انبیاء علیه السلام د خپل ټول امتیانو نه ډیر عالم وي ډیر پوه وي ډیر بزیرک وي ډیر بذهیني او ډیر به حاضر جواب وي وجه دا چې دا حجت دی او حجت باید ډیر زیات قوي او ول دا چې امتیان باید په خپل
قانع کړي دي قناعت لپاره علمیت زیات دی او دا علم به الله پاک جل جلاله انبیاء علیه السلام ته بغیر د مکتب نه بغیر د مدرسې نه بغیر د پانتون نه بغیر د شاګردۍ نه ورکوي الله پاک د انبیاء علیه السلام استاد دی هغه خپل د علم خزانې چې کوم دي انبیاء علیه السلام ته هغې نه یو څه برخه ورکوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین